د فیلډ مارشل سید اسمنیر په مشري کې د 206 کور کمانډر غونډه ترسره شوه. په دې کې د سند تاس تړون او دفاعي بدلونونو په اړه مهمې پریکړې وکړې. د ایس پی آر اړیکې ادارې لوی د ستراتیژ او دفاعي ځواکونو مشر فیلډ مارشل سید اسمنیر په مشري د کور غونډه د فوج په 206 کور کمانډران کې د جی ایچ کیو کې ترسره شوه. عمومي قرارګاه شوه. په دې غونډه کې د هیواد او سیمې په امنیتي وضعیت، د ترهګرۍ په ضد روانو عملیاتو، د پاکستان او افغانستان د پولې په وضعیت، د سند تاس تړون، کشمیر او د فوج د عصري کولو په پلانونو مفصل بحث وشو. د غونډې په پیل کې د هغو شهیدانو د لوړو درجو لپاره دعا وشوه چې د پاکستان امنیت او ثبات لپاره یې خپل ژوند قرباني کړی دی. پوځي مشرتابه ټینګار وکړو چې د شهیدانو قرباني به د هیواد د امنیت، یووالۍ او خپلواکي بنسټ پاتې شي او وسلوال ځواکونه به د هغوی د قربانۍ ساتنه خپل ملي مسؤلیت ګڼي. د غونډې په مهال پوځي چارواکو ویل چې د پاکستان په ضد د افغان طالبانو تر واک لاندې سیمې څخه د هند په ملاتړ د ترهګرو ډلو فعالیتونو لا هم د اندېښنې وړ دي. د غونډې ګډوالونو ویل چې په سیمه کې د داومداري، سولې او ثبات لپاره اړینه ده چې د افغان طالبان خپله خاوره د پاکستان په ضد وکارولو مخ ونیسي او د هغو وسلوالو ډلو په ضد عملي اقدامات وکړي چې له پولې هاخوا فعالیت کوي. د فوج په وینا پاکستان د نړیوالو قوانینو له مخې د خپل هیواد او د خلکو دفاع بشپړه حق لري. له همدې امله به د غزل الحق عملیات د استخباراتي معلوماتو په بنسټ او د دوامدار توګه ترسره کیږي څو ترهګري ګواښونه له منځه یوړل شي او د هیواد امنیت خوندي وساتل شي. غونډې ټینګار وکړو چې یوازې فوجي عملیات د امنیت د ټینګښت لپاره بسنه نه کوي، بلکې په ترهګري خپلو ځلو کې سیمو کې باید اغیزمن حکومتي د قانوني واکمنۍ، د خلکو خدمتونه او پرمختیایي پروګرامونه هم پیاوړي شي. چارواکي ویل چې د جرمونو او ترهګرۍ هغه شبکې چې د سیاسي ملاتړ له امله پیاوړي شوي دي باید په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. د کور کمانډرانو غونډې ویل چې د دویځي جګړې له ناکامۍ وروسته د پاکستان مخالفین او د اوس د هایبریډ جګړې جعلي معلوماتو، ناسمه تبلیغاتو او رواني جګړې له لارې په هیواد کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ د رامنځته کولو هڅې کوي. پوځي مشرتابه ټینګار وکړی چې هر هغه اقدام یا دسیسه چې د بیروني ملاتړ له لارې د هیواد امنیت، یووالۍ او ثبات په ضد ترسره کیږي په کلکه به ورسره چلند وشي او اجازه به ورنکړل شي چې ملي امنیت ته زیان ورسوي. غونډې د سند تاس تړون په اړه د هند وروستیو څرګندونو ته هم اشاره وکړه او د 23 اپریل 2016 څخه د ملي امنیت کمیټې له پریکړو سره سم روښانه دي. د فوج له مخې وسلوالو ځواکونو به د حکومت د پالیسۍ د پاکستان د خلکو د هیلو سره سم د هیواد د قانوني اوبو د حقونو د ستاینې لپاره هر اړین اقدام وکړي. د غونډې ګډونوالو یو ځل بیا ویلي چې کشمیر د پاکستان لپاره مهمه ملي موضوع ده او په سیمه کې دوامدار سوله هغه وخت شونې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو له مخې کشمیریانو ته د خپل برخلیک د ټاکلو حق ورکړل شي. د غونډې په پای کې فیلډ مارشل سید اسمنیر ټولو کور کمانډرانو ته لارښوونه وکړه چې د جګړې د بدلیدونکو اړتیاوو او نوي ملټي ډومین ټرانسفورمیشن پلان عملي کېدل نور هم ګړند کړي څو د هیواد دفاعي وړتیاوې لا پیاوړي او ملي حاکمیت خوندي وساتل شي.